د تېرې هفتې راهیسې ما ته تقریبا 2 زنګونه راغلي دي د اروپا مختلف هېوادونو څخه چې موږ منفي شوي یاستو. موږ ته ډیپوټي راغلی دی او موږ کوم هېواد ته لاړ شو او څه وکړو. کله چې ما دغه قضیې ټولې ولوستلې، دوی سره مې خبرې وکړلې او د دې ټولو یوه خبره وه چې موږ خپل سن کم ورکړی و، موږ سن ډېر راووته. ما خپل پاسپورټ نه و ورکړی. ما ته ویل شوي چې خپل تذکره دې وشکوه ورته مه ښیه. ما ته ویل شوي چې خپل پاسپورټ دې پټ کړه ورته مه ښیه. نو دغه چا تاسو ته ویلي ول؟ والا فلانی کس چې دلته پخوا راغلی و هغه کیس ورکړی و په همغه شکل ما ته یې ویل چې ته همدا کار وکړه تا ته قبولي ورکوي. نو همدغه ورونو نه مې همدغه هیله دی چې وروره دغه افغانان چې راځي کله چې تاسې په یو حقوقي موضوع باندې نه پوهېږئ ځانه پروفیسور مه جوړوه، د خلکو د اولادونو ژوند مه خرابوئ، په هغوی باندې دغسې حالت مه راوړئ. ګورئ تر ټولو مهم شی ستاسې پاسپورټ، ستاسې تذکره، ستاسې د زیږدیز کارت یا تولد کارت او ستاسې د پوهنتون اسناد، ستاسې د مکتب اسناد، ستاسې د وظیفې اسناد، ستاسو د کار اسناد، ستاسې د معلمي اسناد، ستاسې د نظامي اسناد، هر نوع سند چې تاسې کار کړی، حتی ستاسې د بانک اکاونټ هغه کارت چې تاسې په نوم باندې دی، دا ټول ستاسې هویت کې تاسو سره مرسته کوي. دغه پروفیسورانو ته دغه خلکو ته چې دوی دغسې غلطې مشورې ورکوي او د افغانانو د اولادونو دغسې سرنوشتونه یې تباه کړي دي، دوی ته مراجعه مه کوئ، د خدای مخه وکئ. تاسې ورته دغسې غلط مشورې خلکو ته مه ورکوئ. ستا کیس چې هر شی تا ته ارتباط لري نه دا بل یو ته. خصوصا هغه خلکو ته وایم چې مه کوئ، خلکو ته داسې مشورې مه ورکوئ چې پاسپورټ دې وشکوه، سن دې کم ورکړه، زه یې قبول کړم. اوس وضعیت فرق کوي. شاید ته 50 کاله پخوا راغلی او دا کار دې کړی و، اوس هر شی فرق کوي. زموږ او ستاسې ټول اطلاعات شته دي دلته. دوی خپل هویت لري، دوی خپل اسنادونه لري. ولې داسې مشوره ورکوي خلکو ته؟ او تاسې مهرباني وکړئ ورونو او خویندو دغه خلکو ته غوږ مه ږدئ تر څو چې 100% کې مطمئن ناستئ او هر کله چې دغسې مشورې د غیر مسلکي اشخاصو نه اخلئ نو تاسې یو ځلې یو حقوقدان ته مراجعه وکړئ، یو وکیل ته لاړ شئ، هغه چا ته چې په دغې برخه کې کار کوي، وظیفه لري، پکې تجربه لري، د هغې نظر هم پرې واخلئ، بیا اقدام وکړئ. نو داسې چې تاسې اقدام کړی دی اوس تاسې منفي اخیستی، اکثریت بیچارهګان اوس نشي کولی چې بل سند ورکړي. خی بل څه شی ورکړي؟ یعنې په دې معنی چې دوی بل سند ورکړي، خپل هغه سن اضافه کړي یا بل پاسپورټ راوړي، خو دا بیا د تناقض راځي په خبرو کې. کله چې تناقض راغی بیا هغه هم د منفي وړ دی که نه. نو دغه کار مه کوئ او نورو ته هم دا ویډیو شریک کړئ. که چیرې تاسې کوم موضوع لرئ مهرباني وکړئ مخکې د دې نه چې اقدام کوئ خپل کیس جوړولو ته یو ځلې یو حقوقدان سره، یو وکیل سره، یو مشاور سره مشوره وکړئ، بعد د هغې نه بیا اقدام پرې وکړئ. نو تاسې ټولو ته ښه وخت غواړم. تاسو نه مې یو هیله کړې وه چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې هغه 1000 فالوورو ته ورسیږي چې زه تاسو ته هلته لایف راشم او هلته زه غټ ویډیوګانې شریکم چې د 1 ساعت نه ډېرې دغه ستونزې او مشکلات چې تاسې ما سره شریکوئ زه نشم کولی چې دلته مثلا د 1.5 ساعت څخه ډېر ویډیو اپلوډ کړم. کله چې اپلوډوم ټیک ټاک راته بلاک کوي او راته بین کوي. خو د حل لاره څه شی دی؟ نو تاسې دا پرېږدئ چې و د فلاني صاحب تجارت ته دا یوټیوب جوړ کړی ده او دا اوس موږ ته فلان کوي، زه یې تاسې 1 روپۍ 1 انه او 1 چواني ته ضرورت نه لرم. خو د هیڅ افغان اولاد نشم کتلی چې دغسې په بې سرنوشته وي. حداقل غواړم چې خپل خیر څومره چې زه پوهېږم ولو که دغومره دین هم کم وي همغه غواړم تاسو سره شریک کړم چې تاسو ته به هغه خیر ورسیږي او ستاسو په دعاو کې زه یاد شم. ما فقط همدغه یو هدف دی. تاسو نه مې 10 وارې هیله وکړه ولې دا 2 هفتې شو زما 1000 هغه سبسکرایبره پوره نه شول. زه نه پوهېږم چې ولې نه کوئ دا کار. نو هیله مې دا دی چې تاسې هغه سبسکرایب کړئ چې زه وشم کولی هغه اصلي موضوعاتو ته راشم، تاسو ته زه ټول اطلاعات درکړم چې یو صحیح او په حقیقي معنا باندې خیر هم ورسیږي او تاسې هم پوه شئ او تاسو دغه د مشکلاتو د حل لپاره یو ښه زمینه به مساعده شي. نو تاسو ته ښه وخت غواړم او الله باندې م سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان. د افغانانو ماشومانو باندې اولادونو باندې د هغوی آینده باندې لوبې مه کوئ. خیر ده. بې ځایه مشورې مه ورکوئ. چې وکیل نه نو مکالات بې ځایه مه کوه، چې مشاور نه بې ځایه مشورې مه ورکوه. نورم په الله سپارم. خدای په امان.